پاکستان سخت راگیر دی. په کور دننه سخت لاریونونه او هند لخوا پاکستان ته تازه سخت جدي اخطار. سلام ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړی د دې مهال تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته. د هند دفاع وزیر پاکستان ته سخت جدي اخطار ورکړی. د هند دفاع وزیر پاکستان ته په خطاب کې وایي که مو پر ضد ناوړه اقدامات بند نه کړئ، دا ځل به داسې ګزارونه درکړو چې ټوله نړۍ به یې یاد ساتي. د هند دفاع وزیر دغه څرګندونې یو خبري کنفرانس پر مهال کړي چې په وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ هم اړیکې چندان ښې نه دي. بل خواته بیا د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تازه نښتو مرګ ژوبله اړولې ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د نښتو او هوایي حملو دوام. تازه دوشنبه د هوتي 18 له ختیځ ولایت کونړ نه د ملکي مرګ ژوبلې راپور ورکول شوی دی. په کونړ کې د اسلامي امارت تر واک لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی چې د هوت 10 د ورځې نږدې 10 بجې د ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ پاکستاني ځواکونو د توپ مرمۍ ورولي چې له امله یې 3 ماشومان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د اسلامي امارت حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت مخکې ویلي وو چې په قربانیانو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. پاکستان بیا دغه نښتو له پیله تر اوسه له زرو د ډېرو طالب سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کوي. طالبان بیا وایي پاکستان کې په ځینې سیمو هوایي بریدونه کړي دي. وزارت تازه دوشنبه د هوت 18 ادعا کړې چې پکتیکا د شکین ولسوالۍ په امداد د ډیورنډ کرښې بلې خواته د پاکستاني ځواکونو هغه زغروال ټانک له منځه وړی چې د دغه ولسوالۍ په لور یې مرمۍ توغولې. د دې وزارت ویان د نعت الله خرزمي په یوه ویډیو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ادعا کړې چې د روانو نښتو له پیله تر دې دمه د هوت 18 یې د ډیورنډ کرښې له 100 ډېر پاکستاني عسکر وژلي او 25 پوستې ورته له منځه وړي دي.